خپل سرچ هیستوري به څنګه کلیر کوو. یعنی موږ چې په ګوګل، فیسبوک یا یوټیوب باندې څه هم سرچ کوو، هغه سرچونه پراته وي، نو چې بیا موږ غواړو چې سرچونه موږ مکمل ختم کو، نو څنګه موږ کولی شو چې دغه ټول سرچونه موږ مکمل دغه براوزر نه، دغه یوټیوب نه، د فیسبوک نه ختم کو. نو ډیر زیات آسان ختمي. تاسو ټول طریقه خیم نو درسه تر اخیره پوری وګورئ. ټول نه مخکې تاسو دې لپاره څه کوئ، دلته را سکرین ریکارډینګ ان کوم ګورئ دي زین تاسو سره دا ان کوم ورته دا ډیر زیات آسان باندې ریموو کیږي. او تاسو بل یو طریقه هم خما چې په دې طریقې تاسو سرچونه کوئ نو هغه به سره نه سیو کیږي هم نه، مطلب ډایرکټ دا ټایم فری بوي، بیا ډایرکټ براوزر ته واړوي ختم. نو ګورئ تاسو طریقه خیم ټول نه مخکې تاسو خیم د یوټیوب سرچونه به څنګه ختمو. دا ما یوټیوب اوپن کو، دا دې ما سره یوټیوب اوپن شو، زما هوم پیج دی. زه به څه وکړم دلته ډایرکټ دا کوم آیکن چې تاسو موږ ښکاري داسې دلته کې زموږ تصویر لګېدلی یا هغه ساده اے بي سي کې سره راغلی، خو داسې موږ داسې کلیک کوو. دا چې موږ کلیک کوو زموږ سره دا سیټینګونه راخلاص یې دا اوس وګورئ. دلته موږ څه وکړو په دې ځای کې دلته موږ راشو او کلیک به وکړو سیټینګ، دا لاندې اخري کوم اپشن چې دی دا به داسې کلیک کوو. دا چې موږ کلیک شو بیا زموږ سره دا زګونه دا اپشن داسې راخلاص شي. دلته کې دلته موږ بیا څه وکړو دلته کې به تاسو راشئ تاسو اپشن ملاویږي دا یې وګورئ هیسټري اینډ پرایویسي. نو په هیسټري اینډ پرایویسي باندې موږ سره داسې یو کلیک وکړو. د چې موږ کلیک وکړو موږ دوه اپشن پیسټ بر ټاپ کې راکړه. ګورئ تاسو دلته څه ګورئ کلیر واچ هیسټري، کلیر سرچ هیسټري. په دوانو کې فرق دا وي چې موږ څه غتلی وي موږ څه دقه ختم کو نو تاسو جاری کې په کلیر واچ هیسټري باندې کلیک وکړئ او دا کلیر واچ هیسټري هغه لاړه ختمه. دویم سرچ هیسټري، نو په سرچ کې موږ کوم څه سرچ کړی وي موږ څه هغه ختم کو، ډایرکټ کلیک وکړو کلیر سرچ هیسټري. بیا بل تاسو وکړو دا اپشن سره راشي یو کینسل وي یو کلیر سرچ هیسټري، دا موږ سره به داسې بیا یو ځل کلیک کو هغه موږ ته مخه سرچ هیسټري کلیرډ دوه اسرانی لاړی. دویم سره اعظم دویم راځم فیسبوک دا دینه پس بیا ګوګل دا دویم نه فیسبوک تاسو فیسبوک کې موږ سرچونه کړل دا سرچ دا اپشن چې کومه دا داسې یو گزار یو داسې کلیک کوم. دا چې ما کلیک کو دلته ما یو بل اپشن راځي تاسو ګورئ سی آل زه به سی آل داسې کلیک کوم. سی آل چې ما کلیک کو به تاسو ګورئ دلته ما یو بل اپشن راځي ډېر زیات لن پاسانه کلیر آل. زه به داسې وکړم زه به ساده پر اپشن داسې کلیر آل او بیا دلته کې نه بیا کلیک کوم کلیر. د فیسبوک کوم هیسټري چې وګورئ ته نتھنګ ټو سی هیر ایزم پاتې شو ختم شو ټوله. اوس دې هو ګورئ اوس ګوره فیسبوک ته واپس راغلم څه په سرچ کې نشته. بل درېمه خبره لاست کوم خبره مو پاتې شو هغه در ګوګل هیسټري. ګور تاسو دې دوه طریقې خمه تاسو وراشي داسې ګوګل با کروم به کلیک کې سره دلته تاسو راشي د خو تاسو ګورئ د 3 ډاټس وته کا یو ډاټس نه دي دا ودا تاسو داسې کلیک دا تاسو کلیک کې د اپشن وسو سره داسې راشي دغه یو بل اپشن ملاویږي ته تاسو راشي سیټینګ دا تاسو کلیک کې سیټینګ تاسو کلیک کې بیا تاسو راشي تاسو یو بل اپشن ویزان دي دی ګورئ دی پیمنٹ میتھډ د ګورئ ایډریسز اینڈ مور بلان دي تاسو ګورئ پرایویسی اینڈ سکیورټي تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. په دې تاسو کلیک کې بر تاسو بر سر کې په دې پیلنی نمبر باندې تاسو ګورئ اپشن دی کلیر براوزینګ ډیټا تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. په دې تاسو کلیک وکړئ دا ګورئ دا څه تاسو ته کې دغه داسې تاسو دا سیم مارکیټ تاسو لټای داسې جوړه کړئ. بیا تاسو وکړئ دلته ولاشه دا که تاسو ګورئ د نور ارسم کلیک کولای شئ خیر تاسو ډایرکټ صرف دلته کې دا کلیک وکړئ صرف هیسټري راغلی شي سرچ بیا به څه وکړئ لاندې به راشي داسې کلیر ډیټا. نو کلیر ډیټا څنګه کلیک کړئ ګورئ ما کلیر ډیټا وواله کوم دغه ښکار چې د ګوګل هغه هم زما لاړه. اوس دې نه فسټ غواړم چې زما دا ګوګل چې کوم دې سرچونه کوم خو زما هیسټري دا سره سیو کړئ د ځان سره نه زما هیسټري ځان سره بالکل نه دی مال یو پرایویټ ټیب راکې ځان آی کې سرچ خپل کوم. نو زه به څه وکړم زه بل تر راشم دا 3 ډاټ به داسې کلیک کوم واپس داسې دا زه واپس دلته بیرته کلیک کوم. بیا به راشم دلته بل اپشن ماته ملاویږي نیو انکګنیټو ټیب. نو که دا اپشن زه کلیک کوم ګورئ داسې که دا اپشن زه کلیک کوم او زما جیمیل چېرته بل چا سره اوپن ولې نه وي څوک زما په سرچونو نظر هم ساتي زما جیمیل بل چا سره اوپن هم که ما انکګنیټو ټیب اوپن کو نو زما هیسټري دا مکمل پرایویټ دا واپس چې کوم وي دا ګوګل هم تاسو هیسټري باندې نشي کتلی مطلب دا غو نه هم پرایویټ وستا دلته کې ځان سم سرچ کې هغه نه سیو کی سم موبایل کې او نه کم کس ستا جیمیل اوپن نه هغه کته شو دا بالکل سکیور بیا په انکګنیټو موډ کې ستا سرچ هیڅ څوک نشي کته. نو په دې وجه دا څو طریقې تاسو ته ما خو دي نو امید لرم ویډیو تاسو خوښ وي ویډیو خوښ وي لایک کړئ مخکې خپل ملګرو سره شیر کړئ. ان شاء الله ملاقات وکړي په بل نوې ویډیو کې د الله پامان.